د چیلي یوه کمپنۍ به د اکتوبر په میاشت کې په انټارکټیکا کې د برقي بسونو باقاعده خدمات پیلوي او د دغې لپاره یې 2 وارې ازموینه هم وکړه. انټارکټیکا د نړۍ په یو هغو سیمو کې ده چیرته چې د سخت یخنۍ او خراب موسم له وجې تلل یو ګران او مشکله کار دی. دا بس به 40 مسافران وړلی شي. دا لومړی ځل دی چې انټارکټیکا ته یو برقي بس ځي. دا بس د چیلي د برقي ګاډو یوې کمپنۍ جوړ کړی او ډیر زر به په باقاعده توګه کار پیل کړي. دا کار د چیلي هوایي کمپنۍ DAP ترسره کوي. د انټارکټیکا د دغه ګران مزل اسانولو لپاره به لومړی په جاز کې خلک سفر کوي او بیا به په دغه بس کې ځي. په دې کې به زیاتره سیلانیان او هغه کسان شامل وي چې پر دغه سیمه څېړنه کوي. دا به زیاتره هغه کسان وړي چې غواړي د انټارکټیکا سیمه وویني او یا به هغه کسان وي چې پخوا به دلته د څېړنیز کار لپاره نشو تللی. دا یو سهولت دی چې دغو خلکو ته به اوس ورکړل کیږي. په انټارکټیکا کې لارې هم مشکلې دي او سفر یې ډیر وخت او کړاو اخلي. هلته د برقي بسونو خدمات په داسې حال کې پیلیږي چې 2024 کال د نړۍ لپاره یو ګرم کال بلل شوی دی.